سړی و لنګی نه و نو سره چای به یې څښله نو دې سرې چای ډېر ستړی کوي سرې چای راله کولمې وسېځلې نو د شپې جومات ته تللی دی او ګوټ کې ناست دی تیاره کې دعا کوي ربه هېڅ درنه نه غواړم خو یوه لنګه میخه درنه غواړم او دې سرې چای راله نورې دا کولمې روپړڅولې نورې نشم څکلی ربه یوه لنګه میخه درنه غواړم اوس دې تیاره کې دعا غواړي یو ګاونډي راغلی دی هغه هم په تیاره کې ناست دی خو ده خو لیدلی نه دې ځان له دعا غواړي د میخې دپاره وایي ربه یوه لنګه غواړم صرف هغه ګاونډي پرې د هغه ځای نه غږ وکړو خو هم په تیاره کې ناست لیدی نه وایي دعا دې قبوله شوله دعا دې قبوله شوله لنګه میخه به در کومه خو وایي ګاونډي له به ورسره هم ورکوم یوه تاله او یوه دې ګاونډي له دواړو له به ورکړم دې ورته وایي ربه دا سره چای مې قبول ده خو دې ګاونډي له یې ورنکړي نو مال یې مه راکوه خو دله یې ورکړه ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب دا حسد دی کوي داسې خوري لکه اور چې لرګي سیږي ممکن بنیادي خبره نن ناسودي ده که زما په وجه ده ته میلاویږي مال یې رامه کړې ربه خو د ده نه یې والي داسې ولې نه وایي ربه د دوی به روزي کې او مال یې راکړي موږ خبر نه یو حدیث مبارک کې راځي چې سړی دعا غواړي داسې لاس اوچت کړي ربه زما دې ګاونډي له دا ورکړي زما دې ملګري له دا ورکړي فلانی له دا ورکړي یو فرشته راشي وایي ولک بمثل خدای دې تعلم د هغه په مثل درکړي دا تا چې کومې دعاګانې د هغه لپاره وغوښتلې ولک بمثل الله دې تعالی د هغې په شان درکړي نو تا چې دعا د هغه دپاره وکړه هغه به یا قبلیږي یا نه او تا له فرشته راشي وایي ولک بمثل الله د ده چې د نورو خلقو له وغوښتلې الله د هغې په شان دله ورکړي نو ستا دعا به یا قبلیږي یا نه او د فرشتې دعا کوي چې ته بل مسلمان ته دعا کوي نو فرشته به تا دپاره دعا کوي د بل مسلمان د خیرخواهۍ سوچ کوي د بل مسلمان د خیرخواهۍ سوچ کوي بل مسلمان دپاره غواړه ربه دې په بیماری کې دی ربه روغ صحت وله ورکړي نو فرشته وایي ولک بمثل خدای دله روغ صحت ورکړي خدای دله مال ورکړي نو فرشته وایي ولک بمثل تا له دې الله د هغې په مثل درکړي نو ستا دعا به یا قبلیږي یا نه فرشته چې تا دپاره وغواړي هغه قبول